که تاسو د هکینګ مينوال یاست او غواړئ چې هکینګ زده کړئ نو دا ویډیو باید تر پایه وګورئ ځکه په دې ویډیو کې زه تاسو ته هغه 15 سایټونه ښیم چې تاسو د هکینګ ماسټران جوړولای شئ. دا ویبسايټونه ټوله وړیا او په انګلیسي ژبه دي. که تاسو انګلیسي نه وي زده هیڅ مشکل نشته. زه به تاسو ته د ویډیو په پای کې یو داسې لار در وښیم چې په هغه سره به تاسو وتوانیږئ چې انګلیسي سایټونه په پښتو او دري ژبه وژباړئ. اوس راځو په ویډیو شروع کړو. زموږ په لیست کې لومړنی ویبسايټ د هکينګ.com په نامه یادیږي. دا د اخلاقي هکرانو یو ټولنه ده چې کولی شي تاسو ته د هکینګ اړونده ټول مهم معلومات درکړي. دا ویبسايټ تاسو ته درښیي چې څنګه کوي هکري حملې وکړي. یوازینی کار چې تاسو یې باید وکړئ هغه په وړيا ډول ځان رجسټرول دي. دغه وروسته چې تاسو ځان رجسټر کړ نو تاسو وړيا درسونه، وړيا ویډیوګانې او داسې نور کتلی او زده کولی شئ. دوهم ویبسايټ د هکينګ په نامه یادیږي. دا د هغه کسانو لپاره جوړ شوی چې د حق په اړه په هیڅ نه پوهیږي او غواړي هکینګ بیخي له صفر شروع کړي. دا ویبسايټ په پوره توګه د هغه کسانو لپاره دی چې غواړي اخلاقي هکینګ زده کړي. تاسو لپاره تر ټولو غوره او ګټور ویبسايټ همدا ویبسايټ دی که تاسو په رښتیا غواړئ هکینګ زده کړئ او بیخي له سره زده کړئ. خو هغه درې پاتې سایټونه چې دي تر دې هم غوره دي. نو ښه به وي چې ویډیو تر پایه وګورئ. ښه زموږ درېیم ویبسايټ تر ټولو خوندور ویبسايټ د پرامډیپ.com په نامه یادیږي. دا هم د هغه کسانو لپاره دی چې غواړي هکینګ بیخي له صفر شروع کړي او د هکینګ په اړه په هیڅ نه پوهیږي. په دې سایټ کې تاسو دا کارونه کولی شئ. دا به زده کړئ چې څنګه هکر کېدلی شي. هکینګ په اړه وړیا کتابونه پکې ترلاسه کولی شئ. د انلاین هکینګ زده کړه درکول کېږي. همدارنګه دا به زده کړئ چې څنګه د هکرانو له مبارزې څخه ځان وژغورئ، یعنې د هکرانو له حملې څخه ځان وژغورئ. څلورم ویبسايټ د هکر 101 په نامه یادیږي. دا سایټ هم د نورو سایټونو په څیر تاسو ته وړیا کورسونه درکوي. او زموږ تر ټولو اخري سایټ چې دی هغه د سایبرري په نامه یادیږي. دا سایټ تر ټولو مشهوره او ډیر استعمالونکی سایټ دی. له دې سایټ څخه په دې کې ډیر یوزرز دي، ډیر استعمالونکي لري او ډیر خلک دغه سایټ استعمالوي. نو ښه به وي چې دا سایټ ته ورسئ او یو ځل یې وګورئ. سایبرري.com ته ورسئ او د خپلې خوښې هکینګ زده کړئ او د هکینګ ماسټر له ځانه جوړ کړئ. دا 15 سایټونه له تاسو څخه یو قوي هکر جوړولی شي که چېرې تاسو وغواړئ چې هکر شئ. دوستانو اوس راځو دې ته چې څنګه انګلیسي سایټ پښتو او دري ژبو ژباړلی شو. لومړی به تاسو د خپلې خوښې سایټ ته ولاړ شئ. بیا به په دې کونج کې په دې درې ټکو کلیک وکړئ. لږ د لاندې راسئ او په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ. چې په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو کولی شئ چې د هرې ژبې سایټ خپلې ژبې ته وژباړئ، پښتو، دري، هرې ژبې ته. ګران دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بل ویډیو مو په بخښونکي او مهربان الله ته راسپارم. الله مو مل او ملګری شه.